وخت نا وخت تاسو ته واتس اپ کې یو څوک لینک لیږي دغسې لینک ملګرو چې تاسو دې باندې کلیک کړئ تاسو ته نیټ درکوي ستاسو اکاونټ هیک کوي ستاسو معلومات هیک کوي دې باندې کلیک مه کوئ ملګرو دې نه خلاصي لار څه ده او څنګه کولی شو چې خپل اکاونټ معلوم کړو چې هیک شوی خو به نه وي خپل معلومات معلوم کړو ملګرو دغې په اړه درته یو ویډیو جوړوم ملګرو لومړی درته وایم چې دغې لینکونو باندې کلیک مه کړئ او بیا درته وښایم چې څنګه معلوم کړئ چې خپل اکاونټ ستاسو اکاونټ هیک شوی که نه دی هیک شوی نو ملګرو دغه طریقه درته وښایم ویډیو راسره تر پایه وګورئ تر څو وپوهیږئ چې ستاسو اکاونټ به چا هیک کړی نه وي نو ملګرو راځئ ویډیو پیلو ویډیو ستاسو دپاره ډېره خوندوره ده او ستاسو دپاره ډېر اړینه چې دغه ویډیو وګورئ نو که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ نو راځئ چې ویډیو پیل کړو تاسو به دلته راشئ دغه یو براوزر به راخلاص کړئ زه چې د کروم براوزر راخلاصوم په دې کروم براوزر په سر کې زه دغه لیکم لیکنه زه دلته کړم ملګرو کله مې چې دا وکړه دا لومړی سایټ چې تاسو ته راغی دا به راخلاص کړئ کله مو چې دا سایټ راخلاص کړو ملګرو دې کې به تاسو ته ایمیل اډرس سرچ راوړي دې کې به خپل ایمیل هغه ایمیل اډرس چې تاسو یې کاروئ په خپل موبایل کې هغې به څه کړئ تاسو دلته ورکړئ دلته ملګرو تاسو ته وښایي چې ستاسو ایمیل اډرس هیک شوی دی که نه دی هیک شوی ملګرو تاسو ته زه طریقه وښایم نو دلته تاسو خپل ایمیل اډرس څه کړئ دې سرچ کې ورکړئ ګوره زه دلته خپل ایمیل اډرس سرچ کې ورکوم دغه دی زه خپل ایمیل اډرس ورکوم په چیکینګ باندې کلیک کړم کله مو چې په چیکینګ کلیک ملګرو که تاسو ته دلته وښایي چې ستاسو ایمیل اډرس هیک شوی که نه ګوره ورته ملګرو زما ډیټا خوندي ده که چېرته ستاسو ایمیل اډرس هیک شوی ده تاسو ته لیکي چې ستاسو ایمیل اډرس هیک شوی تاسو زر تر زره خپل د ایمیل اډرس پاسورډ بدل کړئ زه بل ایمیل اډرس ورکوم تاسو ټول هغه ایمیل اډرس چې موبایل کې کاروئ هغه ټولې تاسو چک کړئ زه بل ایمیل اډرس ورکوم بل هم ګورم چې زما هغه هیک شوی نه بیا هم وایم تاسو هغه لینکونو باندې کلیک مه کړئ هغه ټول دروغ دي بیا زه هم چک باندې کلیک کړم هلته ګوره دا هم زما هغه خوندي دی ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو دغسې خوندورې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته نشر کړم تر بیا ښې چارې د الله په امان